السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو نن غواړم د جی پي ټي په اړه معلومات درکړم. که تاسو زیاته پانګونه وکړئ او که کمه وکړئ دې په اړه معلومات درکوم چې تاسو ورته کار وکړئ تاسو به څومره ګټه ترې وکړئ. مکمل معلومات درته درکوم. ملګرو په دې کې یو خوندور اپډیټ راغلی دی چې هره یکشنبه او شنبه دې کې جایزه راځي. تاسو ته د $9,999 جایزه درکول کیږي د $50 څخه نیولې تر $9,999 پورې. نو مکمل معلومات په دې ویډیو کې درته درکوم. مخکې له ویډیو شروع کولو څخه که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، زنګ تڼۍ کېکاږئ یا انتخاب کړئ تر څو زموږ نوي ویډیو ټولو نه مخکې تر تاسو ته ورسیږي. او د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې د جی پي ټي صرفۍ لینک هم شته او د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک هم شته دی. ملګرو مخکې مې هم تکرار کړه په دې کې هره یکشنبه او شنبه یو اپډیټ راځي چې وبخښئ ملګرو اپډیټ پکې راغلی دی چې هره یکشنبه او شنبه په دې کې جایزه راوځي. $9,999 څخه نیولې $50 څخه نیولې تر $9,999 پورې په هر یو چانس کې تاسو کتلی شئ په $500 باندې درته یو چانس درکوي، په 103 په 1515 او همداسې په 1007 په 2009 همداسې چې څومره زیاته پانګونه تاسو پکې کوئ هغومره زیات چانسونه درکول کېږي. ښه ملګرو راځمه دغلته ګټه درته ښیم چې ما څومره ګټه پکې کړې ده. تاسو کتلی شئ ملګرو زما پانګونه چې وه ما $10 پانګونه کړې وه $1.5 ته ما پرې ورسول. په $10 ما $1.5 ته ورسول. هېڅ پروا نه لري که تاسو $10 پانګونه وکړه که تاسو 1000 وکړه که تاسو 500 وکړه هېڅ خبره نشته. ملګرو زه اوس تاسو ته ښیم چې ما پانګونه هم زیاته کړې ده. دا وګورئ ما $10 پانګونه مخکې اوس مې 1.80 کړله. زه غواړم چې دا ورته راوړم دا هم ورته راوړولی شم. دلته به ولیکم کنفرم باندې به ورته کلیک واخلم دلته ورته راوړي. نو دا وګورئ ما سره په اکاونټ کې $18 هم دي 1.80 مې پانګونه هم شوه. زه تاسو ته ویډرا هم ښیم چې ما څومره ویډرا ترې کړې ده. تاسو دلته کتلی شئ ویډرا وګورئ $2 $29 دا وګورئ 29 تاسو یې کتلی شئ $29 او $6 $10 $23 9 8 14 15. نو ملګرو ما یعنې ټوټال مې تقریبا $150 په $10 باندې ګټلي دي. تاسو هم کولی شئ ملګرو دا به مشکل نشته چې تاسو یعنې فرضاً تاسو $100 پانګونه وکړئ 200 وکړئ 300 وکړئ هېڅ خبره نشته. $10 څخه شروع کړئ او تاسو کار ورته وکړئ کار ترې واخلئ انشاءالله یو څه عاید به ترې لاسته راوړئ. ملګرو تر بلې ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.